او دومره عظیمه ګناه ده شرک چې یو نبی ستا د مغفرت دپاره او ستا د بخښنې دپاره دعاګانې غواړي که نه الله دې نه بخښي. یو سړی شرک کوي شرک دا ټول امت چې راجمع شي که نه والله ته وژاړي چې الله دا وبخه نه بخښي. دومره عظیمه ګناه انسان به دومره د الله نه لرې کړي. اوس شرک څه ته وایي؟ د الله صفتونه مخلوق له ورکول. بیماری څوک راولي؟ الله. ښه کوي یې څوک؟ الله. اوس که ته یو بابا له ورځي او به ځان کړ نه وي او هلته مالګه څټي چې دا بابا به ما ښه کړي دا د الله صفت تا د بابا له ورکړه دې ته شرک ویلی کېږي چې دا صفت در کې راغی ته به تهجد هم کې او نفلونه به هم کې او خیراتونه به هم کې او کېدای شي الله دې ونه بخښي. ومن یشرک بالله الله فرمایي چې شرک دی وکړه داسې لکه اسمان نه چې راپرې وتی تباه و برباد شو هلاک شو. بهرحال شرک سره انسان د الله نه لرې کېږي. دغه قتل سره زنا سره فحاشۍ سره عریانۍ سره غیبت سره حسد سره داسې عملونه دي دوکې سره چې دې سره انسان د الله نه لرې کېږي. اوس موږ خپل ځان وګورو دا معاشره دې وګورو خپل ځان دې وګورو یا لکه دا معاشره الله ته نږدې ده که لرې ده. داسې عملونه په دې معاشره کې خلک کوي چې الله ته نږدې کېږي او که داسې عملونه کېږي چې الله نه لرې کېږي. موږ تاسو خلک عام طور باندې که موږ تاسو نظر واچو که نه موږ تاسو د الله نه لرې یو. ګورئ ولې حسد موږ تاسو کې شته غیبتونه موږ کوو کنځلې موږ کوو چغلخوري موږ کوو عام طور باندې دا ګناهونه موږ تاسو کې موجود دي. ډېر خلک به داسې چې هغه به قتلونه کوي زناګانې به کوي ډاکې به کوي. بهرحال معاشره عمومي طور باندې د الله نه لرې شوې ده. الله سره صلح پکار نه د الله محبت حاصلول پکار دی. الله تعالی سجدول پکار دی. د الله د ویرې نه لږې د سترګو نه اوښکې تویول پکار دی چې الله سره موږ تاسو صلح وکړو الله خپل رحمتونه نازل کړي. الله دې موږ تاسو ته د هغه اعمالو توفیق را نصیب کړي چې موږ به الله ته نږدې شو او هغه اعمالو نه دې الله زموږ او ستاسو حفاظت وکړي چې موږ به د الله نه لرې کېږو. واقول قولي هذا استغفر الله.